په مینه کې له ناکامۍ وروسته نجلۍ له هلک سره جلیب کار وکړ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په چین کې یوې نجلۍ هغه هلک سره جلیب کار وکړ چې له هغې سره یې د مینې ډېرې ژمنې کړې وې، خو وروسته یې دوکه ورکړه. د نړیوالو رسنیو د راپورونو په وینا په چین کې د میس شاو په نوم یوې نجلۍ په مینه کې له ناکامۍ وروسته د خپل پخواني اشنا څخه د بادلې اخیستلو لپاره داسې جلیب کار وکړ چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک ښه وخندول. په راپور کې ویل شوي دي چې دغه چینایي نجلۍ د خپل پخواني اشنا څخه د بادلې اخیستلو لپاره 1 ټن پیاز واخیستل او هغه یې ټول دغه کور ته ولېږل. د پیازو په یوه خلطه یې ورته یو پیغام هم ولیکلی و چې ما پرله پسې 3 ورځې په تا پسې وژړل، اوس ستا د ژړا وخت دی. د دغه نجلۍ په دې جالب کار په ټولنیزو رسنیو کې ډېرې تبصرې هم شوي دي. د راپور تر مخه میس جاو له دغه هلک سره شاوخوا 1 کال په منتبه کې تېر کړ او ورو ورو د دواړو د اړیکې ترمنځ لانجې را پیدا شوې چې خبره تر بېلتون ورسېده. دغه نجلۍ وایي چې هلک ورته په مینه کې دوکه ورکړې ده. له بېلتون وروسته میس جاو 3 ورځې ژړلی و، خو وایي چې د هغې ژړا د هغه په اشنا هېڅ اثر ونه کړ. وروسته نجلۍ پرېکړه وکړه چې هلک هم په څه چل وژړوي او د دې لپاره یې په انلاین بڼه د 1 ټن پیاز واخیستل او د یاد شرکت ته یې وویل چې پیاز به د یاد هلک د کور دروازې مخې ته ږدي. میس جاو په خپلو خبرو کې وایي چې پخواني اشنا یې یوازې په مینه کې دوکه نه ده ورکړې، بلکې د هغه زړه یې مات کړی دی.